نیوز پریس چینل لیدونکو سلام ستړي مشه پام وکړئ تازه لاندو مهمو خبرونو ته. مولا برادر وایي پانګوالو ته د پانګونې فرصت او امنیت برابروه. افغان حکومت وایي په هیواد کې پانګونې ته بشپړې اسانتیاوې برابروي. د افغانستان د اسلامي امارات د رئیس الوزرا مرستیال مولوي عبدالغني برادر نن د خصوصي سکتور په یوه کنفرانس کې د خبرو پر مهال ویلي چې دوی په افغانستان کې د پانګونې لپاره بشپړ فرصت او امنیت برابروي. نوموړي د خپلو خبرو پر دوام له نړیواله ټولنې وغوښتل چې له افغانستان سره په اقتصادي برخه کې همکاري وکړي، بندیزونه لرې کړي او د افغانستان ترڅنګ دې ودرېږي. د په خبره افغان حکومت غواړي افغانانو ته د اقتصادي فعالیتونو او اقتصادي وده زمینه برابره کړي، خو په دې برخه کې د نړیوالو لاسنیوی او همکاري هم مهمه ده. هغه د وروستیو کور په کور تلاشۍ په اړه هم ویل چې دا د هیوادوالو د امنیت په موخه ترسره کیږي او ژر به کابل یو امن او له خطرونو خالي ښار وي. او سعودي عربستان وایي د افغان میرمنو د زده کړو دوام د هیواد په ګټه ده. سعودي عربستان وایي افغانستان کې د ښځینه او د زده کړو او تحصیل دوام د دغه هیواد په ګټه ده. په ملګرو ملتونو کې د سعودي عربستان د دایمي استازي لینا نصیبه ویلي چې د ښځینه او زده کړې او تحصیل له اسلام سره په ټکر کې نه دی او په افغانستان کې باید د روزنیزو او تحصیلي مرکزونو دروازې د تل لپاره د نجونو پر مخ پرانیستې وي. نوموړی همداراز ویلي چې دوی د افغانانو ترڅنګ ولاړ دي او په دې سختو شرایطو کې ملاتړ ته ادامه ورکوي. سعودي عربستان له افغان میرمنو هم د ملاتړ ډاډ ورکړی ده او د مرستې ژمنه یې کړې ده. لیدونکو له ملتیا مننه، ښه اوسئ.